د خبرونو سرټکی د کابل کندهار پر لویه لار په 2 ټرافیکي پیښو کې تر 50 ډیر کسان په شهادت رسیدل. خلکو او مسؤلینو ته د خلیفه سراج الدین حقانی تازه وینا. او په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند له مهم غړي اسد قیصر سره د اسلامي امارت د سفیر لیدنه. د پاک خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د لندۍ 29مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د غزني د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله نثار وایي چې د کابل کندهار پر لویه لاره د دې ولایت د مرکز او اندړ ولسوالۍ اړوند ساحو کې د 2 جلا ټرافیکي پیښو پر مهال لږ تر لږه 50 تنو ژوند بایللی او 80 نور ټپیان سوي دي. د ښاغلي نثار په وینا دغه پیښې تیره شپه د تیلو له یو ټانکر او یو بل باروړونکي موټر سره د 2 لویو مسافر وړونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته سوې ده. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د الحاج شهید خلیل الرحمن حقانی د جنازې تدفین او فاتحي په مراسمو کې د اسلامي امارت عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند او ټولو ګډونوالو او دعا کوونکو څخه مننه کړې. نوموړي د خلکو ملاتړ او دعاوې د خپلې کورنۍ لپاره د صبر او تسل وسیله بللې او له ټولو مجاهدینو او عامو خلکو یې غوښتي چې په خپلو سیمو کې د شهید لپاره دعا وکړي ځکه چې د فاتحې مراسم نور پای ته رسېدلی. په یو بل خبر کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د 19 ناحیې له یو شمېر قومي مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د کابل ښار په ډیرو برخو کې د پاکو اوبو د رسولو او د پراختیایي پروژې چارې پیل شوي چې له بشپړېدو سره به د ډیرو ښاریانو ستونزې حل شي. دغه راز دې لیدنه کې یادو قومي مشرانو د ښوونځي، مدرسې او روغتیایي کلینیک د ودانیو جوړېدو او پاکو اوبو ته د لاسرسي غوښتنه کړې او سیاسي مرستیال امکاناتو ته په کتو ورته د رسیدنې ډاډ ورکړی. او په پای کې پاکستان کې د اسلامي امارت سفیر مولوي سردار احمد شکیب د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی مشر او د تحریک انصاف ګوند له مخکښ غړي اسد قیصر سره لیدنه کړې. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان په 2 اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په تګ راتګ، سوداګري او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې خبرې او د ستونزو پر حل ټینګار سوی. د سفارت د خبر له مخې په دې لیدنه کې ښاغلي قیصر د الحاج خلیل الرحمن حقانی د شهادت له کبله افغان سفیر ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اروج بېلابېلې خپرونې په ځانګړي ډول د افغانستان مستندونه او ځانګړي راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.